په یو ښکلي کلي کې د غنمو په پټو کې یو میږی اوسېدو. میږي به ټوله ورځ مهنت کولو او د ژمي لپاره یې خوراک ټولول. بل خوا یو ملخ ناست و، سندرې ویلې او په میږي پورې خندا کوله. ملخ میږي ته ویل: جټکه، دا څه کوې؟ راځه لږه دمه وکړه، دا دومره ښکلی موسم دی، سندرې وایه. میږي ځواب ورکړ: وروره، زه د سخت وخت یخني لپاره تیاری کوم. ته هم لږ کار وکړه چې بیا پښیمانه نه شې. خو ملخ ورته غوږ ونه نیو. څو میاشتې وروسته سخت ژمی راغی. په غرونو واوره ورېده او په پټو کې هیڅ خوراک پاتې نه شو. میږی په خپل تود کور کې په مزه ناست و او خوراک یې لاره. خو ملخ په یخنۍ کې رپېده او ډېر وږی و. ملخ په ډېر مشکل د میږي دروازه وټکوله. زما وروره، ما وبخه، زه ډېر وږی یم، ما ته لږ خوراک راکړه. میږي ورباندې زړه بد شو. هغه ته یې دننه ځای ورکړ او خوراک یې ورته کېښود. میږي وویل: کوشش کوه چې په وخت کار وکړې تر څو بل چا ته محتاج نه شي. کله چې بیا پسرلی راغی نو دا ځل ملخ تر ټولو مخکې په پټو کې مهنت پیل کړ. هغه اوس پوه شوی و چې د مهنت میوه خوږه وي. د کیسې سبق: څوک چې نن خولې تویوي هغوی به سبا په مزه وي. که کیسه درته خوښه شوې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې نورې خوندورې کیسې مو وګورئ.